سلامونه ملګرو، نن غواړم په دې خبره وکړو چې څنګه کولی شو خپل فیسبوک پیج یا اکاونټ ویریفای کړو. یعنې دغه شنه د ساین علامه زموږ په فیسبوک پیج یا اکاونټ باندې راشي. د دې لپاره باید یو فورم ډک شي او د فیسبوک اړوند ادارې ته ولیږی شي. مخکې له دې چې فورم ډک کړو باید خپل فیسبوک پیج یا اکاونټ د پروفایل لینک له موږ سره وي. نو خپل پروفایل پکچر باندې کلیک کوو، 3 ډاټس باندې کلیک کوو، لاندې راځو کاپي لینک باندې کلیک کوو. لینک کاپي شو نو دغه لینک سمسونګ نوټ کې پیسټ کوو، ځکه چې کاپي پیسټ نه کېږي، ما مخکې له مخکې پیسټ کړی ده. نو بیرته راځو فیسبوک ته. فیسبوک کې په 3 خطو باندې کلیک کوو، لاندې راکوزیږو هیلپ اینډ سپورټ باندې کلیک کوو، هیلپ سنټر ته راځو. کله چې هیلپ سنټر خلاص شي سرچ باکس کې مونږه لیکو چې ویریفیکیشن فارم. نو دلته لیکو ویریفیکیشن فارم. سی رزلټ باندې کلیک مو کوو، اولنی اپشن هاو ډو ریکویسټ باندې کلیک کوو. دلته لومړنی نه دویم فیل آوټ دس فورم باندې کلیک کوو. مونږ ته د ویریفیکیشن فارم خلاصیږي. دې کې لومړی اپشن دی پیج ده، چې دلته مونږ پیج نوم انتخابوو، همداسې ډاکومنټ پکې کوو. هغه په پروسه یې سیم تو مساوي ده د پروفایل غوندې، خو مونږ نن غواړو چې په پروفایل وغږیږو. پروفایل ته راځو او لاندې انټر یور پروفایل یو آر ایل باندې کلیک کوو. دلته خپل کاپي شوی لینک لیکو www.facebook.com او کوم لینک چې تاسو یې هغه به دلته ولیکئ. HTTP دغه د ما مخکې له مخکې درخواست لیکلی و، دغه کوو. ډاکومنټس ته راځو. ډاکومنټس کې موږ کولی شو چې د خپل موټروانۍ لیسنس، پاسپورټ، نیشنل آی ډي باندې څخه استفاده وکړو چې دغه فعل حالات چا سره شتون لري. نو زه انتخابوم پاسپورټ، د دې لپاره چې زموږ هویت تثبیت شي چې دا اکاونټ یا دا نوم زما ده. نو چوز فایل باندې کلیک کوو. دلته د خپل پاسپورټ یا د آی ډي هر شی چې انتخاب کړي د هغې سکن شوی سکن انځور یا عکس دلته اپلوډوو. زه یو عکس مطلب پاسپورټ سره نشته، یو عکس اپلوډوم. عکس مې اپلوډ کو. لاندې کټګورۍ ته راځو. دلته موږ نه پوښتنه کوي چې تاسو فیسبوک پیج یا اکاونټ د څه لپاره ده، یعنی دې کې تاسو د سپورټ خپرونې لرئ، دا پر پولیټیکل ستا سیاسي ده، د ساتیرۍ دپاره ده، سیاسي ده. البته دا د فیسبوک پیج دپاره دي. پروفایل دپاره مونږه ادر انتخابوو. لاندې هیواد لیکو، یعنی موږ د کوم هیواد یو، او لاندې اودینس لیکو. دلته د هغو کسانو په هکله غږیږو کوم کسان چې زمونږ فیسبوک خوښوي، دوی علاقه ورسره لري، مونږ یې فالو کړي یو، دوی زمونږ په اړه څه فکر لري، د ټول معلومات په ډیټیلز په دلته لیکو. البته دا آپشنل دي، انتخابي دي، کوي لیکي کوي نه لیکي مهمه نه ده، خو که ولیکل شي بهتره ده. اودینس لیکو، خپل معلومات ورکوو چې کوم کسان زمونږ د پروفایل خوښوي، کومې نه خوښوي. لاندې راځو او دا هم آپشنل ده، یعنی دغه هغه کسانو په هکله لیکو کوم کسان چې زمونږ هم دغه پیج یا اکاونټ اداره کوي، کنټرول کوي، اداره کوونکي دي هغوی دي، او دا خالي پرېږدو. لاندې راځو 5 دانې لینک دي د هغو کسانو، کوم کسان چې زمونږ فیسبوک پیج یا اکاونټ سره ډېره علاقه لري، همیشه مونږ فالو کوي، مونږ ته لایکس کمنټ راکوي، زمونږ په هکله ښې مفکورې لري. د هغو کسانو لینک دلته لیکو، څنګه مو چې خپل لینک ولیکلو. وروسته د لیکلو نه په سینډ بټن یې کلیک کوو. زمونږ فورم اړوند ادارې ته ځي. وروسته له بررسۍ نه که د تاییدیې و وریفیکیشن وړ وه، زمونږ فیسبوک پیج یا اکاونټ ویریفای کیږي، که نه مونږ ته بیا وایي چې تاسو خپل فیسبوک پیج یا اکاونټ باندې زیار وباسئ چې تر څو تاسو فالوورز خوښوونکي زیات شي، او بیا ځلې
تاسو فورم راولېږئ. له لیدو مو مننه. همدای سمپل 2022 کال طریقه وه. تاسو له دې طریقه کولی